مسلم شریف یو لوی روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شپه وا زه د ام هانیه رضی الله تعالی عنها په کور کې پروت د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب السعود دی چرته چې د مکی قاضي ناست دې مقام کې داغه کور سردار کونین صلی الله علیه وسلم دل تشپوا او جبریل راغ ورسرا براق کتا سو خیالو کئی یو خود خلقو خیالی تصویر جوړ کړي د اس په غوندې بدن والا جوړ کړي او سره والا د خزه جوړ کړي سردار کونین فرمایي چې براق یو داسې شیو چې د قچر نه لګ وړو کې او د خر نه لګ غټ داسې یو شیو چې هغه زما د سورلای د پاره جبريل امین راوست داغه رفتار با داسې و چې یو قدم به داسې پر وته لکه دې زنه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاری یو قدم به داس څه زمانہ مخکې خلق ته دا اشتباه و چې یو قدم څنګه چلو شو دا ګران کار دی کنه جی اوس کده دی خلق دماغ دا نه مني چې د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار ده اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی هغه د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار په یو نیمه غنټه کې وي او سل کسب کې سواری نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دې 1400 میله په یو غنټه کې وي او د اسمان جوړ کړی جاز دې 1400 کروڑ میل د سترګو پرب کې نه وي اوس قدم عقلی چې فرض کړي چا عقل کې ناراضي نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خر تړلي لاندې تنه د بنی آدمي او پاس سر چې دی دا ور پورې د خر تړلي اوس خر سره زما څه کار دی چې زه خر سره به خبرې خر سره د خبرو علاج ما ته قرآن ښودلی ما ته ښودلی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا الله وی چې خر در سره په باز شي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصه نو قران کریم وړاندې نه سبدباب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دے هغه ذات چا چې پشپه کې خپل حبیب بیت المقدس ته بوت عزیزانو شپه ده جبریل راغی او دی راویښ کړ چې دی راویښ کړ نو بوتلو د آب زمزم کوی ته هلته یې پیاوده شو بیا ولا شق صدر وکړو شق صدر شق صدر دی ته وایي چې د سینې اپریشن یې ولا وکړو په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاو هغه تی وېسته بیا ولا سینه وګڼل دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله د مردار وی چې الته اپریشن شو الته بیا اسمان ته څنګه بوت دا ګران کار دی که خیال وکړي په فلپین کې یو ښځه ده چې هغه په دې ګوته وی اپریشن کوي نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي او په جبرائیل علیه السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن په ګوته کړ تاسو خیال ده د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته
देता सोच कोई, देता फिक्र कोई। उस अर्श दा से खारिज तरागले दे चिल्लोगुन दिम सड़ी की अकल हुई नो अगर चरे दागे इनकार निशी। अजीजानो सरदारी कौनैन बांधे औदसो और वस्तो प बोरा के सोर जो सोरे को नदौश पदा असरा बिअब्दिही लैला उलमा लिखीचे लैलन टोलश परवानो मजली कोलो ज़िक्र अल्लाह हुई दाका द बोतलल द मस्जिद हराम ना मस्जिद अक्सा ता पशपा किशी नु लैल लफ्ज चिदे दा टोल शपे ता शामिल देना दा मालूमी की च टोल शपा मजल कोलो रवा उलमा हुई च ना लैलन की तनवीन द पारा द तकलील दे तनवीन दा द पारा द तकलील दे तकलील से माना तकलील दा माना च दा इसरा च शवे वा दा पशपा के वा लैलन द शपे पे यौ प्लक के दा लैलन के तनवीन वही दे दो जरूनो या दो पेखुनो वगैरह दा तनवीन द तकलील द शपे द स्तरगु पर रब की उस च बैतुल मुकद्दस था दे उरसे दा बता सला د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم دو رکعاتا منذ بہر تقدیر عرض دعوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحیت المسجد اور پدغه وقت کی بیا د بیت المقدس نا د اسمان تزی معراج تک تاسو خیالو کئی معراج زکوه عروج پا عربی جبہ کی پورتا خطوتا ہوئی نو معراج تا هم زکا معراج ہوئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کی پورتا خطوتا علماء آئی چه دسترگو در رب خبراو آسمان تا چرسی عزیزانو آسمان تا 3 کروڑ میل مزل 3 کروڑ میل 10 پوگمے 2,50,000 میل د ځمکې نه اوچته ده 10 پوگمے دا ستوري د اسمان لاندې مثل القناديل لکه دا بجلی چې د چت لاندې را ځوړندی دغه ستوري بیا د اسمان لاندې داسې را ځوړند فایده یې څه شوه فایده قرآن په خپله ویلی ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح الله وی د دنیا اسمان چې دی ما ښایسته کړی دی په ستورو دا زینت د اسمان وجعلناها رجوما للشياطين او بیا می دا د اور لمبې د شیطانانو د پاره ګرځولې دي چې اسمان ته شیطان لاړ شي دا ستوره ورته د اور لمبه شي او پیږي آسمان د دنیا ته چرسی او دروازه ټکي دربان د اسمان आवाज کوي چې سوچي جبريل علیہ السلام ورته وی انا جبريل ومن معك در سره څوک دی ومعي محمد رسول الله صلی الله
मलेका दरवाजा लरी कई और पकतार मलेके दाएं बाएं दावल आसमान न तरद्वेम आसमान पूरे वलाड़ी इस्तकबाल कई दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दा अल्फाज वही चे मरहबा मरहबा बिनबी सालिह दिलते नुकतो हो रही नूर बयान बुग्याम की जुमे तार्स को उलमा लिखी चे आसमानों तक द पैगंबर गरज को खुदा सर मुलाकात नुदा मुलाकात को पजमा कम के दे नुदा दुमर लोई सफर पर किसी जरूरत फरमाई चे दलता तकलीफ गरज नो दलता राज दाओ शुदा आसमानों की अरबहाव करबहाव पदमहाव मलेकी शुदा कला न पैदा दी ऐस्म की तनगी रख अल्लाह ता इल्तिजा ओकड़ा चिया अल्लाह पदे लौह महफूज ची मुंगूर नो ला इलाहा इल्लल्लाह दा खुद खुदाया दा मुहम्मद रसूलुल्लाह और सर चिकम दे खुदाया दा हो या मुंगर प्रेदा चे लांदी उगूरू और या लकपास रावाला ची मुंगे उगूरू नो अल्लाह पाक दा मलेको दरखास्त मंजूर का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों तबोतलो चिदा मलेकिम ददप दीदार मुशर्रफ उस सरदार कौनैन संगा हो नुदा तपोस को बच्चा न करे एक चाना निशिको दे चुमरा हसीनो और द कम कमालात मालिक नुदा तपोस दो बुजुर्गानों न शवे दे अगी वाला जवाब वर करे यो खुदा च हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी आंच खूबान हमदारंद तु तन्हादारी या रसूल अल्लाह दे यूसुफ को खालिद मखस्तवाले हो द मूसा अलैहिस्सलाम पलास के कमाल चित्रख के बे मन लो प्रकार बे कोलो आंच खूबान हमदारंद तु तन्हादारी टोलो माशुको की चित्सुमरा खासियत नदी या रसूल अल्लाह खासियत या वाज बल बुजुर्ग न द पैगंबर द हुसन तपोस शो अगवे दा तपोस मा न मकवी दा तपोस जिब्राइल न हो कई जिब्राइल न वे जिब्राइल और रसूलुल्लाह तकत और हुए छे आफाकहा गर्दीद आफाकहा गर्दीद मोहरे बुतान वर्जीद बिस्यार खूबान दीद लेकिन तू चीजें दीगरी या रसूल अल्लाह वो दुनिया महबूबान और माशुके में ओकते लेकिन तप किला सबल शे ब्यादा तपोस द बीबी आयशे न हो गई दस्वर लसम स्पोगमाई दो सरदारी कौनैन पकड़ के प्रोत थे बीबी आयशा फरमाई वल्लाहिल अजीम मां बकल स्पोगमाई तकत कलब में चेहरा अनवर द जनाब रसूलुल्लाह तकत चिद चेहरे तब में उकतन स्पोगमाई बरात तखकारे दला बादशाह नो अगर दरखास्त अल्लाह द मलेको मंजूर कर और दत दावत वर को चासमानों में करार ददा जैना ब्या पोरता यो बल स्वरली रागले वाले अगर स्वरलय था जीना वाई
علماء محققین لیکي چې خدای به په دې پوي وي چې دغه زینا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د بیت المقدس نه په سور آسمانونو ته تلو چې دا زینت څه شي. بعض علماء متاخرین وایي چې زینا داسې یو سورلی وه لکه دې وخت کې تاسو په دې شل یا دېرش منزلونو کې دا لفټونه وګورئ. باقی د زینې اصل حقیقت سو حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې آسمانونو ته تک چې ده آپ زینه کې شوه ده او زینت څه شی و په دې خدای پوهه دی چې دا څنګه سورلی و. عزیزانو بیا یو شپه او په شپه کې بیا د سترګو د رب خبره وه. نو د سترګو په رب کې د اسمان اول دروازې ته سردار کونین صلی الله علیه وسلم خلاصه دا دروازه لري شو ملائکه ټول په استقبال کې ولاړې دي. اول اسمان پار شو دویم اسمان سره بیا دا چلو شو. عزیزانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصری زینه باندې سوریدل او اسمانونو تتلل دا غوښته چاو اسمان خدای زینه را لګلې چاوا خدای. یو سړی ماته ویا کالجی الک ماته مولانا صاحب ته چې وای چې دا بوراق یا دا زینه دا جازو نو د دې جاز پایلټ څوک جاز خو به پایلټ نه چلی ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی الله علیه وسلم دا آسمانونو ته چتلو نو جنت ته اول بوت تیرا جمعہ ما دلتا خبره پرې خوا چې جهنم ته بوت او په دغه سیر کې جبريل ور سره او جنت ته بوت. دا جنت ته وګوره. علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره خو پزمکه هم کې دی نو الله اسمانونو تولی بوتله او دومره لوی تکلیف ولا و نو دا غي جوابونه ډېر یو جواب دام چې دا الله منشا داوا چې زتا تا په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت لا جوړ کړی او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړی بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اے پیغمبر ستا د امت سره ما خرید او فروخت کړی ستا د امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغه په بدل کې می جنت ورکړ. نو پیغمبر راشه ستا د امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې می کوم جنت ولا ورکړی دی نو وی ګوره خوخه کچې امت له دی خوخم دی وکړه. تاسو خیر نه نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم داوا چې دا جنتونه وګوره
چې کوم انتظامات ستا د امت دپاره شوي دي چې دا د خوښم دي او که رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چې ننوت فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یوه کمره دا د ملغلره ده. ملغلره به تاسو لیدلی یا نه، وړې وړې نی لګې غټې نی. د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې د هغې دننه د کمرې یو کمره به د یو ملغلرې نه جوړه او د هغه کمرې پلنوالی به 80 میله د یوې ملغلرې کمره ده او د هغې پلنوالی چې دی هغه به 80 میله اوچتوالی پرېږده چا به څو دا به یوه کمره بیا د دالانونو سپنې چې دي دا به د یاقوتو د زبرجدو وي. عزیزانو د هغې هغه سیمټ چې کوم هغې کې لګېدلي دي علما لیکي چې هغه به داسې سیمټ او خاوره وي چې هغې کې لګېدلي چې ستا زندګي پکې به بس ځکه چې هغې نه وروسته خو مرګ بیا شته نه که نه چې ته پکې نو هغه دیوال کې سیمټ او پلستري چې کومې دي هغې نه به د مشک او د عنبرو خوشبویانې راځي. دا به نه چې نن خوشبویي ولګوه او سبا یې بوی لاړ یا سپری مرې په ځان وکړه او سبا او سپری راوتي دي صاحبه په 300 روپۍ 400 روپۍ یو سپری ده. نو عزیزانو زما عرض داو عزیزانو که تاسو خیالو کوي نو دا دور چې ډېر سخت دور دا د ابو جهل لویه سرداری و په مکه کې دا لوی سردارو دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندي وو. په دغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید آواز کړ. که تاسو خیال وکړئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دا هم وایو چې مونږ حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو. او که دغه دور تاسو لغوندې مطالعه که چې یو زلمی دی مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا کل هم عزیزان تربوران قوم قبیله دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې د یو سړي په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغې ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته آواز کوي چې وحدو ربکم الله یو ګڼئ دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به ترې سر غورځول. دا دغه دا عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج
پورته عروج عزیزانو خبره دیزه پر رسیدلی و چې سدرۃ المنتہا ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسید نو دا وخت کې جبريل ور سره جبريل علیہ السلام فرمایل چې صاحب ز دې زنه مخ کې نشم دا غ سرحد ده چې دې زنه پورته د مقرب ملائکو امدتلو اجازت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي زه چې ځو محدثین وایي چې جبريل علیہ السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زوی والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زور سره تلې چې پیغمبر سره زه روان وې نو چرې به خدای واپس کړی نه وي خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره علماء وایي چې سدرۃ المنتہا نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته وخدای شو چې په دې لار راځه او سدرۃ المنتہا د وم اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی لاندې دنیا دې ځنه پورته نشیتله او د پاس دنیا دې ځنه لاندې نشی راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځکه دا مباحثه جبريل سره کیږي یو بزرگ دی هغه دا واقعه د حدیث نظم کې ویل او جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلاریا بیا ورته आवाज کی عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلاریا دا زیلک پا غور واوری چلا مکان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی دا اللہ شان اقدر علماء وائی چې دغه وخت کې د الله او د رسول په منځ کې یو غس فاصله و د قرب یو غس او دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جسم عنصری سره دا اللہ پا دیدار باندے مشرف دیدار ورتا
مکمل اوس ورسره دا ویلې شو چې دا حال په دنیا کې چاته نه وي. ولی که تاسو خیال وکړئ عام طور د عشق رازونه چې دي دا پټ وي. د عشق راز چې کوم عاشق فاش کو عاشق په سلی خیزی بیا عرض داو چې په دیدار مشرف شو خو اجازت د حل ویلو نشو. قرآن کریم کے راضی دنا فتدلّا علماء وائی چې د دې تراجم بعض دادی چې دغل تنا قرب د جبرائیل علیہ السلام مراد دے د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره. بعض علماء وائی چې نا قاب قوسین او ادنا چې راځي قران کې نو قوسین چې ده اغا کتا سلی دلی وی لیندا لنده دا سے لرګي یو غلګرا کوکړی او په دې منس کې چې کمتاري الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منس کې دمرا فاصله والا کدلینده په منس کې چې څومره تار نو هغه تار یا غزوی یا سوا غز. نو بعض علماء وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج پشپا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو. اوس کتا سو خیال وکي دا الله او داغه د محبوب په منس کې چې کوم راز او نیاز نو د عشق راز او نیاز چې ده هغه عام خلق ته خو پته نه چې ملائکو تم پته نه لګي. یو بزرگ وی میان عاشق و معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر نیست. دا عاشق او د معشوق منس کی او دا سے رمز وی چې د کرام کاتبین ملائکو تم پته نه چې دا څه. نو هغه راز و نیاز چې کوم دا الله او داغه د محبوب په منس کې نو پاغي یا الله پوی دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته فرمایل چې حبیبا ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست تزینو ستوفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا مال ستوفه راوړې ده. اس دے مقام کے دا نبوت شان گورا او دا عقل انتہا گورا تحفہ ڈالے پیش کئی ورتا او دا اللہ دا شان مناسب پیش کئی ورتا دین لگ سبق والے چی ار سڑی سرا چی خبری کے نو داغا دا شان مناسب بکے. زما عزیزانو دلته د عقل انتہا ګورا تحفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی کجوري دي یا فلانه دی افغان تحفه او ډالۍ وي او داغه د شان مناسب وي. یا الله ما تحفه تعالی چې راوړې ده. التحیات لله والصلوات والطیبات. التحیات
تحیه مې راوړې ده لله خدای لرا د سشي الصلوات والطیبات د منځونو او ستا د پاکۍ بیانول. خدای ما توفه دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم. څومره اوچته توفه ده. د الله د شان مناسب توفه وډاله. جواب شو السلام علیک ایها النبی، اے محبوب پتا دی زما د طرف نه سلام وی. سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو دې سلام وی، خو زه یوازې نه یم، زما ډېر امت او ډېر مرګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ پا ما خود سلام ہوئی، خستا بندگانو کی چکم نیکان دی پا غوی دم سلام ہوئی. تاسو خیال را عزیزانو، مخ کے نور باز شروع شو. چھ نور باز شروع شو، منزونه بئی 50 منزونه بئی، روجے بئی، حج بئی، زکات بئی، دا بئی، قانون بیان. علماء وائی کہ دا باز ډېر اوږد شوی او شپه وه یوه، نو په یوه شپه کې آسمانونو تتلل، په یوه شپه کې الله سره راز و نیاز کول، په یوه شپه کې د بیت المقدس منځونه کول. دا خو په یوه شپه کې ډېر ګران. بیا دا چې پیغمبر د کوره ووتو، کنجي خوځېده، چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه او مغسې خوځېده. دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندۍ تللی او راغلی دی چې کنجي لا تر اوسه ولاړه نه. د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی. نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو. علماء وایي چې چل بلو، چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وخت کې راز و نیاز شروع شو، نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړي. د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو، دا شپه او ورځ، نور سپوږمۍ، دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي. ځکه چې کم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی، هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکوي او ټوله دنیا ګرځي. هغه نظام معطل چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس په دې یو خدای پوهیږي، یا به په د خدای هغه ملائکې پوهېدې چې چا دا منظر لیدو چې په کومه شپه معراج کېده، چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملائکې به په کومه ډیوټۍ وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو. په دې یا د خدای ذات پوهیږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو خیال راغی دي. نو عرض داو چې نظام ټول معطلو. چې نظام معطل شو، کنجي زکه خوځېدا چې کنجي به ادرېدې زکه چې وخت په تیر وې. الته وخت خو کائنات ولاړو، وخت تیرېدنه، نو کنجي به ادرېدلې څنګه وې؟ تاسو خیال راغی؟ کنجي چې داسې خوځي نو
دا خو به پرورو کیږي اله چې وخت په تیریږي چې وخت نه تیریږي خو چې په کم ځای دغه سی به یې کوي. تاسو خیال راغی بستر با یخدنا همغه سي ګرمه و ولی وخت نه تیرېده یخواله خو په تیرېدو د وخت سره پکې راځي. وخت چې کم ځای دی هلته ولاړ دی نو بستر یخه څنګه شي. تاسو خیال راغی اوس څومره وه نو دومره وه چې څومره د خدای خوښه وه. دې خوا وګورئ چې شپې او ورځ هم د خدای وي د کائنات نظامم داغه پلاس کی او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکراتم وی نو شپه به څومره وګد کړي نو کدا در باندې پیښه شوه څومره به وګدې ته. نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړې د تر قیامت پورې اوس دا مذاکرات څومره وو په دې باغ پوي دا الله نه سوا دا علم بل چا ولار دے د ټول خدای نظام معطل دے. جبریل امین غند فرشتہ هم د سدرۃ المنتہا په خوا کې د حکم په انتظار ولار. زکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ور کړو دای بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړ. ختم باس ختم شو حضور واپس چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منځونه فرض شوې صاحب 50. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منځونه ستا امت به نه کړي کم بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډیر دي لس کم شو. بیا التجا وکړه لس نور کم. بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو. بیا التجا وکړه زه 15 شو په 50 کې ول بیا التجا وکړه. حضور فرمایل چې اس نور مالا حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچو چې نا من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکو کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکو. دا خدشه دی مړنه. عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي بیګا څه شوي دي او ساره وینځ سره پندوکه په سر دی او داګه شپار کور ته چلاړو دروازه او ټکولا سره راوت په خیر جوړ تکړه مرحبا خیر شي ودا ستاوین زوال سودا پس دلی گلی و دین وقت دیر تیر سبین نیولی دا بیمارم دا نو جڑلی چی کول تلارشم دا کور مالک بمی وہی نو یو خویدا پندو که نشو روڑے داور سر ما روڑو دویم کدیل دی سزا پنیت کیوی آ سزا مال را کا خوچ دی تسول وائے آ یہودی دا جناب محمد الرسول اللہ پخپو کی پریوت اوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سردار کونین ورتوی دا خدای بندہ زه خودی لنوم راغلی چې تا مسلمان کم د دې وینځ خدمت می کول غرض و یا رسول الله د تورات یو مسله نشتیا شو ما دا نه منل چې ته پیغمبر په تورات کې دا لیکلیو چې هغه پیغمبر چې کوم په مکه کې پیدا شي
پکم شپه خدای سره ملاقات شي دا الله په دیدار باندې مشرف شي پاغه سحر بلا کور ته نیتله او د یو کافر د وینځ شپارس بکوي دا مسله په تورات کې لیکلې و مالی دلی و یقین میں پتا نہ رات لو اس میں یقین راغے چت بیگا آسمان تم تلے عزیزانو دارو بنے سحرو اغا سحر چې په کوم شپه د رب العالمین په دیدار باندې مشرف شو واخر دعوانا ان الحمد لله